خوست هوایي ډګر ته په لومړي ځل نړیواله الوتنه ترسره شوه. سلامونه، وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له مالي روي سره دغه ویډیو تر پای وګورئ. د خوست ولایت چارواکي وایي د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتکه نن سهار له متحده عربي اماراتو راګرځېدلې او په خوست هوایي ډګر کې ناسته کړې ده. د خوست والي وایي دې الوتکې 80 کسان مسافر لیږدول. والي د هوایي ډګر د هر اړخیز پرمختګ لپاره ژمنه وکړه او له ټولو مسافرینو وغوښتل چې له خوست هوایي ډګر څخه ګټه واخلي او دې لارې خپل خوست او نړۍ سره ځانونه وتړي. دا لومړی ځل دی چې له متحده عربي اماراتو څخه د خوست هوایي ډګر ته نړیوال پرواز ترسره کیږي. دغه هوایي ډګر تازه د افغان حکومت په لګښت جوړ شوی او ټاکل شوی ده چې د لا پراختیا لپاره کارونه وشي. په ورته وخت کې خوستیان هم د لومړۍ الوتنې هرکلی په ګلونو او اتڼونو وکړ. دوی وایي دې سره په دې ولایت کې پراختیایي کارونه لا مخته ځي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي. راغلي مسافر هم خوښ دي چې کلونه وروسته په خپل ولایت کې راښکته کیږي. تر بلې ویډیو په الله سپارم، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.